یو کلی وي او په هغه کلی کې ډېره زیاته ګرمي وي. په هغه کلی کې یوه چوړې لیونی ګرځي په یخه هوا پسې. د هغې ډېره زیاته ګرمي شوې وي او چېرته یخ ځای ګوري او هغلته ځي. په دې کلی کې خو هغه ځای ډېر سخت یخ دی. دې سړي سره خو ډېر یخې اوبه دي او واوره ده ورسره. او زه ورځمه چې دغه واوره او اوبه ترېنه واخلمه. په دې کې به زه کښېنمه، سمه یخه به شمه. زما ډېره زیاته ګرمي شوې ده. په دغه ټیم کې خان هر څه پرېږدي او د دغه ځای نه وتښتي. ده چې دا پته ولګېږي چې دا خو چوړیل راغله. زما نوم د خطرناکه چوړې. زه چې کوم ځای ځم نو هلته انسانان خورم، خو نن انسانان نه خورم ځکه چې زما ډېره زیاته ګرمي شوې ده. اول به ځان یخه کمه. دا چوړیل بیا راشي یو دفتر ته. په هغه دفتر کې AC لګېدلې وي او هغه چوړیل په کرسۍ کې کښېني. ښه مزیداره په کرسۍ کې ناست وي. AC لګېدلې وي او د ځان سره دغه خبرې کوي. سشو هغه خلک دا وګوره، د انسانان څومره یخو ایسوګانو ته ناست دي او ځان یخوي او موږ چوړیلانې خو د ګرمۍ له لاسه تباه شو. تباه ملک دغه وګوره، زموږ دفتر ته چوړیل راغلی ده او هلته په کرسۍ کې ایسي ته ناسته ده. دا وګوره ملک زه خو وایم چې دغه د ایسي دغه بټن به ورته ووایو او د ایسي به ورته بنده کړو او دغه چوړیل به د دغه ځای نه وتښتي. او بالکل لاړ شه، د ایسي هغه بټن داسې خلک غوندې ورته ووهه او دغه چوړیل چې د دغه ځای نه لاړه شي، کني دا خو به موږ وخوري. په دغه ټیم کې په هغه چوړیل باندې په هغه کمره کې ایسي بند شي، بجلی بند شي. چې کله بجلی بند شي نو لږه شانتي تیاره شي. دا چوړیل ډېره زیاته غوسه ناکه وي. چې کله AC پرې بند شي نو خولې پرې راماتې شي او روجا هم وي او دا ډېره زیاته خطرناکه وي. په کرسۍ کې ناسته وي، چار چاپېر سترګې غړوي. څه شو هغه خلک؟ د دې هغه ملک څه شو؟ ما پسې ایسي بنده کړه. زما نوم دی چوړیل. چوړیل د هغه ځای نه روانه شي او راشي خپل کور ته راشي. د دې کور په یوه ونه کې وي. یوه وړه شان کوټه وي او درپۍ ورته لګېدلې وي او دا لاړه شي په هغه کې کښېني او خولې پرې راماتې وي د ګرمۍ له لاسه. او دا وایي چې دا څومره ظالمان انسانان دي چې ایسي ته پرې نښودم. بیا په دغه وخت کې په لاره باندې 3 ماشومان روان وي او د دوی سره یوه داسې جینۍ وي چې هغه جادو کولی شي. دغه شان دغه چوړیل د خپل کور نه راکوزه شي او دغه ماشومانو ته ډېره غوسه وي او کارېدلې وي ورته او ماشومانو ته وایي: ای ماشومانو، ما ته ګورئ، زه به تاسې ټوله وخورم. ما خپل کور ته بوځئ او ما ایسي ته کښېنوئ او ما له واوره راکئ چې زه یخه شمه. زما ډېره زیاته ګرمي شوې ده او تاسې انسانان خو ډېر زیات ظالمان یې. ظالمان. په دې ټایم کې له هغه 2 ماشومانو سره هغه جادوګره ماشومه ورسره وي او هغه 2 ماشومان له ځان سره غیب کې او له دې ځای څخه 3 واړه لاړ شي. چوړیل ډېره زیاته په قهر وي او دغه خبره کوي چې دغه ماشومان له دې ځای څخه څنګه غایب شول. هغه چوړیل ډېره زیاته خطرناکه وي. ګرانو دوستانو، دغه کهاني تر دې پورې وه. تر بیا د خدای په امان. ګرانو دوستانو، که تاسې دغسې کارتوني ویډیوګانې لیدل غواړئ نو هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان باندې کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هر نوی ویډیو تر ټولو تر مخه تر تاسو در ورسیږي. له لیدلو مو ډېره زیاته مننه.